د خبرونو سرچکې په غزني کې د ښځو او ماشومانو د روغتون د جوړولو د کار پیل، د ایران او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه ناسته کې پر اقتصادي مسایلو خبرې، او د اوسنۍ جګړې له پیل راهیسې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د 814 جوماتونو ویجاړول. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه د روندونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1403 کال د تلیا میزان 15مه نیټه ده. زه زیم دا هم بشپړ خبرونه. د کرنې وزارت د تیکا دفتر په همکاري په هرات کې 300 بزګرانو ته د کیمیاوي سري او تخمونو د ویش لړۍ پیل کړه. دغه راز په زندهجان ولسوالۍ کې د بزګرانو ته 2 تراکتورونه ورکړل شوي دي او بزګرانو ته د کرنې په عصري میتودونو باندې روزول شوي دي. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو د روغتون د جوړېدو چارې نن پیل شوې. دغه روغتون د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د خلکو په مرسته جوړیږي. د غزني د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دغه روغتون ودانۍ به په راتلونکو 5 میاشتو کې جوړ او چارې به یې پیل شي. تمه ده چې د نسایي ولادي روغتون په فعالېدو سره به د ماشومانو او میندو لپاره د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه والی راشي او د مړینې کچه هم راټیټه شي. د صنایع او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت د هیات او د سیستان او بلوچستان د والي محمد کریمي په مشرۍ د ایران د پلاوي ترمنځ 2 اړخیزه غونډه ترسره شوه. په دې کتنه کې د ایران د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد سفیر کاظمي قومي هم حضور درلود. په دې کتنه کې د چابهار د لا رقابتي کولو د لا زیاتو بحثونو او د موافقو د عملي کولو په اړه په ټینګار سره خبرې وسوې. او د نن وروستی خبر د الجزیرې خبري چینل د خبر له مخې د فلسطین د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې په غزه ترانګ کې د بریدونو له پیله تر اوسه پورې غاصب رژیم 814 جوماتونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او 149 نور جوماتونه یې زیانمن کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه وزارت اړوند ملکیتونو ته اوښتي زیان 350 میلیونه ډالره اټکل شوي دي. دغه وزارت همداراز ویلي دي چې په دې موده کې د غاصب رژیم عسکرو د شهیدانو د قبرونو او جسدونو بې حرمتي هم کړې ده. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.